کورونا وایروس یا کوویډ 19 یو اخیستونکي وژونکي او ډیره خطرناکه ناروغي ده په نړۍ کې ورځ تر بلې په چټکۍ سره د پراخېدو او خپرېدو په حال کې ده چې د دې ناروغۍ څپې افغانستان ته هم راورسېدې او په لسګونه تنه اوس پرې اخته سوي دي. کورونا وایروس یو له اعراض او نښې هم لري چې د وچې ټوخۍ، تنفسي ستونزې او تبې سره مله ده. د روغتیايي کارپوهانو په باور دا ناروغي یوازې د روغتیايي لارښوونو په پام کې نیولو سره د انسان څخه لیرې کېدلی شي. نور حال د محمد صادق فروتن په راپور کې واورئ. د کوویډ 19 په مثبته پیښه کې دغه ستونزې دخیلې دي. تبه 88 سلنه، وچ ټوخی 88 سلنه، ستړیا 38 سلنه، بلغم 33 سلنه، تنفسي ستونزه 19 سلنه، د ستوني درد 14 سلنه، د عضلاتو درد 15 سلنه، د کوویډ 19 ځینې خفیه نښې نسي ناستې 4 سلنه او خوا ګرځېدل 15 سلنه دي. د تازه اټکلونو له مخې په یوه انسان کې کرونا وایروس له 5 تر 6 ورځو پورې راڅرګندېږي. بدن ته د یوه ویروس له ننوتلو او د لومړنیو نښو تر څرګندېدو پورې دورې ته د تفریح دوره وایي. دا دوره تر 14 ورځو هم وخت نیسي. د یوې تازه څېړنې له مخې غوره به وي که د کوویډ 19 یا کرونا وایروس د تفریح دورې ته لږ تر لږه 14 ورځې په پام کې ونیول سي. په ټوله کې د پاخه عمر لرونکي او هغه کسان چې ځینې نورې ناروغۍ لري لکه د وینې لوړ فشار، شکره، د زړه ناروغي، سخته تنفسي ناروغي او یا سرطان د نورو سختو نښو له خطر سره مخامخ دي. داسې ښکاري چې کوویډ 19 یا کرونا وایروس په ماشومانو کې لږ راڅرګندېږي او نښې خفیفې دي. په چین کې یوه بشپړه څېړنه ښیي چې تر 18 کلنۍ کم عمره لرونکي یوازې 2% ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي چې له دې جملې یوازې په 3% کې د دې ناروغۍ شدیدې نښې ښکاره سوي دي. د کوویډ 19 په ګډون د کرونا وایروس په وړاندې تر اوسه کوم واکسین نه دی جوړ شوی، ځکه نو د وایروس وقایه او مخنیوی خورا مهم دی. د دې ویروس په وړاندې د واکسین جوړېدل وخت نیسي. کرونا وایروس چې د کوویډ 19 سبب کیږي د سترګو، پزې او خولې له لارې ستاسو بدن ته داخلیږي. ځکه نو مهمه ده تر هغو چې لاسونه مو ښه مینځلي نه وي خپل مخ ته لاس مه ور وړئ. تاسو ته لارښوونه کیږي چې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره لاسونه په صابون پرېمنځئ. لاسونه په الکول لرونکو یا میکروب ضد مایعاتو یا نمجنو دستمالونو پاک کړئ. دغه راز لارښوونه درته کیږي چې له هغو کسانو چې په کوویډ 19 یا کرونا وایروس اخته دي یا د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل کیږي 1 متر یا تر دې زیاته فاصله ولرئ چې د تنفسي ذرو په واسطه دا وایروس تاسو ته انتقال نسي.